بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. افغانستان وسیز یو ای د عربي اماراتو خلاف زمونږ درېیمه لوبه نن انشاءالله یو څو ساعته وروسته شروع کیږي. ډېر خوند کوي چې دا د افغانستان لوبه ګورو. هیر اف ټایم ورته انتظار یو کیفي. دا ټول د فینز د افغانستان د کرکټ فینز همداسې دي، پیشنټ فینز دي، خپل کرکټ ډېر په شوق ګوري. خو راتلونکي کې به تاسې وګورئ دنیا هر ځای کې چې لوبي د افغانستان د کرکټ فین به ډېر زیات راځي، ځکه چې بار ملکونو کې چې ډېر خلک دي د چا کیسونه چې دي اوسه پورې د چا اوس تازه شوي دي، د چا یو څه گرین کارت غوندې شی ورته په لاس ورغلی. بعضې خلکو ته به انشاءالله پاسپورټ په همدې کال نیم کې د کرکټ مینوالو ته په لاس ورځي او نورو ته دې الله ورکړي. خو داسې د جنت دغه نه د ټیکټ نه چې دعاګانې ورته وکړو، خو د کرکټ دغه دپاره ورته یم چې صرف د کرکټ والا ته په لاس ورشي نو چې بیا راځو د کرکټ ګراوند کې سره یو ځای کیږو. نو خدای دې هغه بین المللي سپیرنه مونږه خدای دې هغه تیری سم کړي چې بس دې دغه نه تیری خلاص شو. او بین المللي سپیرنه مو دا هیله چې لاړ شه نیوزیلینډ او کاناډا گیم کې نیوزیلینډ سپورټ کوي، انشاءالله هغه به راپرځیږي. هر ځای چې دغه کیږي د سپورټ ورځي هغه خامخا هر څونه خواريانې وکړي چې یو لاست اور کې دوه نوباله وم شي چې بیا بین المللي سپیره ولیړي او غم راشکیږي. نو کاناډا غواړو چې نیوزیلینډ بیټ کی، خو اول به مونږه یو ای والا بیټ کو. او ټي 20 کرکټ کې ته یو ټیم هم لایټ نشي اخیستی. ټي 20 کې بل ورځ د زیمبابوې تر زامن والا استرالیا ته ډز ورکړ. نو وروره ښه زړه د خلاصه راشي، خسي مقابله او اول ګټل بیا چې د هغې نه وروسته رن ریټ جوړولي. ځکه اوس کاناډا سره چې بیا کوم زموږ اخري لوبه راځي، که چېرته کاناډا نیوزیلینډ ته ډز ورکړه ماتې ورکړه، نو وروره بیا موږ ته معلومات کیږي چې دا لوبه اوس ګټو په څومره اور کې به یې ګټو. خو نننۍ لوبه چې دا اول خالي ګټل دي، مطلب ځان ګوره کوچ سټاف هلته خلک شته، دا د هغوی کار دی. تا ته یو پلان درکوي چې دغسې سلسلې سره ځه په دومره اورونو کې 15 اورونو کې به ستا 130 رن ځي، اخري 15 اورو کې په درز غوبل شروع کا. او درس غوبل کې راته یاد شو محمد نبی صاحب خدای دې وکړي چې تیری دې دغه نه ته ریټایرمنټ واخلي. دا خبره خو باید ما په اول سر کې کړې وای، پوه شوې. نو نور دې کرکټ نه استعفا ورکړه، په حیا عزت کې لاړ شه. ډېر بده خبره ده مړه چې یو سړي 20 کاله یو هیواد کې کرکټ کړی او 20 کاله وروسته بیا 20,000 کانزلو سره رخصتیږي. دا ډېر بد کار دی. نو هیله ده چې د 20,000 مینت زاریانې واورې د خلکو او استعفا ورکړي. ظالم زو دا څه قسم انسانان یاست یاره، څه قسم انسانان یاست یاره، پوه شوې. پرېږده مړه بس تېر شه دغه نه نور کرکټ دغه نه، پوه شوې. نو هیله ده چې پوه شي. نو د دغه خلاف که دی ریټایرمنټ اخلي سیده لوبه ورکړه، که ریټایرمنټ نه اخلي نو بس کلارې په بینچ کېنوئ، بس دا هم ورته بهترین دغه دی. بل کس را پیدا کوي نور 4 څوک هلته په ټیم کې وي. خو انشاءالله د یو ای نه دا لوبه چې دا په هر قیمت باندې ګټل دي او چې یو ښه کاول بیټینګ موږ وکړه ښه توپیر سره. زما په نظر باندې افغانستان دپاره اول بیټینګ همیشه ډېر ښه وي. خو که چیز هم وکړم نو کوشش وکړئ چې 11 اوره اتل هغې نه مخکې 14 اوره دې کې چیز کي، دا به ښه وي. نو دغه سلسلې سره چې انشاءالله لاړ شي بیا به ګورو. بېګاله گیم دی، معلومات به وشي چې زمونږ نړیوال جام چې دی 2 ورځې بیا بله ورځ د نیوزیلینډ او کاناډا لوبه ده. زه به بیا خبرې کوم. هندوستان پاکستان هغه مې ورته په اردو کې جواب ورکړ، چا خو پښتو کې به هم بیا یو ډز ورکړو. صحیح ده، خدای په امان.